السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. پرون ما هڅه وکړه چې تاسو ته د بلاګ جوړولو په اړه معلومات درکړم. لایف راسم په ګروپ کې خو مې نه کړای سوای ځکه چې ما غوښتل تاسو ما سکرین په عین حال کې ووینئ او بیا زما غږ هم واورئ، نو دا امکان یې نه درلود. د دې کار دپاره باید ما یو څو سافټویرز ډاونلوډ کړي وای چې هغه کار مې هم وکړ، خو بیا هم ناکامه سوم. وروسته مې د تلیفون له لارې هڅه وکړه چې خپل سکرین در سره شریک کړم، خو هغه هم ونه سو. نو ځکه ما فکر کاوه چې فکر مې وکړ چې باید یوه ویډیو درته جوړه کړم. زه په خپله blogger.com کاروم. ځینې خلک په ټمبلر کې یا په ورډ پریس کې خپل ځان ته بلاګز جوړوي. نو زه به د بلاګر په باره کې دغه ویډیوز چې دي دا زه چې اوس جوړوم دا به د همدغه بلاګر په باره کې وي. لومړی کار چې موږ کوو باید موږ کروم ته ولاړ سو چې زموږ براوزر باید کروم وي. کروم به خلاص کو او بیا لکه تاسو چې دلته وینئ زه به blogger.com ته ولاړه سم. زه چې blogger.com ته ولاړه سم نو اول وارې دغه پاڼه راځي. دلته ماته لیکي چې create your blog. نو د هغه دپاره زه باید اول په خپل جیمیل کې ساین یعنی ننوتلی یم، هلته آنلاین یم په خپل جیمیل کې چې ځکه چې دا بلاګر چې دی دا د ګوګل د شرکت دی. نو زه باید په یو خپل ایمیل کې آنلاین یم چې د هغه طریقه بیا زه وکولی سم تغیرات پکښې راوړی سم په دغه بلاګ کې. نو زه به لومړی دلته ساین ان سم. اوس تاسو وینئ چې زه پر دغه پاڼه باندې یم ځکه چې زه خپل ځان ته یو بلاګ لرم. ځینې بلاګز ما جوړ کړي دي چې یو شمېر یې امتحاني و او یو زما خپل بلاګ دی. لکه دغه د ازادي په نوم باندې ما پرون یو بلاګ جوړاوه چې ما غوښتل تاسو ته یې درښکاره کړم خو هغه کار ونه کړ. کوم بلاګز چې تاسو جوړ کړي دي دلته تاسو کلیک وکړئ، هغه درته راباسي تر دغه ځایه پورې. که تاسو هیڅ بلاګ نه وي جوړ کړی پر دغه ځای باندې یو آپشن راځي چې هغه باید تاسو انتخاب کړئ. هلته نیو بلاګ لیکلی لکه دغه چې نیو پوسټ لیکلی دي. اوس ځکه چې زه خپل ځان ته په دغه ایمیل پورې تړلي نور بلاګز لرم نو ځکه زه کولی سم چې دلته راسم دغه نیو بلاګ دلته ووهم او د بلاګ دپاره باید موږ یو نوم وټاکو چې زه به دغه ته یو نوم ورکړم. د ازادي ویمن په نامه باندې او دوی ماته وایي چې کوم ادرس باید ستا په براوزر کې راښکاره سي، کوم ادرس غواړئ د خپل بلاګ دپاره. زه به ورته دغه ادرس واچوم او بیا به وګورو چې دا ادرس ده که نه. که کوم ځینې وختونه دغسې کېږي چې موږ یو بلاګ ادرس ور واچوو، موږ غواړو چې هغه د ځان دپاره جوړ کړو، هغه بل چا اخیستی وي، بیا دلته موږ ته لیکي چې دا نسته. نو بیا به تاسو دلته یو شی پکښې تغییر کړئ یا به کوم ټکی ورته اضافه کړئ یا کم کړئ. نو اوس به زه ورسم او دغه یې ټمپلیټس دي چې تاسو کولی سئ څه قسم بلاګ باید تاسو ولرئ. په دغو ټمپلیټس کې زه غواړم چې وګورم دغه سمپل ساده یې دی، دغه یې بل قسم دی. که دغه سمپل موږ انتخاب کړو بیا ورسو کریټ بلاګ. اوس دوی موږ ته بلاګ د ازادي ویمن په نامه باندې راکړئ لکه دلته چې تاسو یې وینئ. په دې بلاګ کې زه غواړم چې ویې وینم چې څه قسم دی دا زموږ بلاګ. د هغه دپاره زه باید دلته کولی سم چې ویو بلاګ ووهم. زموږ بلاګ دغسې معلومیږي چې دلته هیڅ لکه کومې تڼۍ نشته چې موږ یې کښېکاږو لکه د کور پاڼه یا له موږ سره تماس ونیسئ یا زموږ په اړه کوم څه معلومات چې وي نو هغه به موږ اوس ورته جوړې کړو. په لیاوټ کې تاسو وینئ چې زموږ د بلاګ کې چې کوم څه مواد دي یا مټیریل هغه د دغه ځای څخه موږ ورته ګیجټس جوړوو. دغه د ساید بار د راسته لاسو خواته ساید بار دی او دغه یې فوټر دی، هغه د لاندینۍ برخه یې د ویب سایټ یا د بلاګ او دغه مین باډي د دې ویب سایټ خپله دننه کوم مواد چې دي دغه یې د سر برخه ده د بلاګ. نو د دې دپاره چې زه باید کوم ټیبس چې دي هغه جوړ کړم او بیا یې دلته ورسره وصل کړم. زه باید لاړه سم پیجز ته او دلته به زه هغه ټیبس جوړولی سم چې زه غواړم زموږ د ویب سایټ پر لومړۍ پاڼه باندې معلوم وي. نو زه به دلته ورسم نیو پیج.
نیو پیج چې زه ور وهم، اوس زه کولی سم دغه پیج ته یو نوم ورکم چې دا د په کوم نوم باندې وي باید. زه به دغه ته د هوم نوم ورکم او بیا به یې سیو کم او پبلش. یو بل پیج یا بل ټیب به ورته جوړ کم چې هغه به وي زموږ په اړه او دغه به سیو او پبلش. یو بل پیج به جوړ کم چې هغه به وي له موږ سره تماس ونیسئ. اوس زه کولی سم چې دغه پیجز یا دغه ټیبز چې ما جوړ کړل دلته هلته وصل کم چې باید د ویب سایټ پر دغه ځای کې موږ ته راسي او موږ یې ولیدلی سو. د دغو پیجز د وصلولو دپاره زه بیرته لی اوټ ته ځم. په لی اوټ کې زه راځم add a gadget. زه راځم پیجز ته او دغه پیجز انتخابوم. ښکاروي چې کوم پیجز زه کولی سم ورسره وصل یې کم. هوم کانټیکټ اس له موږ سره تماس ونیسئ زموږ په اړه معلومات او بیا به زه دغه ورته سیو کم. اوس تاسو وینئ چې موږ د لی اوټ پر لومړۍ پاڼه باندې یو. دلته بیا موږ اول باید سیو ارینجمنټس ووهو چې دا هر څه چې موږ کوم تر اوسه پورې څه وکړه هغه باید دی موږ ته خوندي کړي او بیا پریویو چې موږ یې اوس ووینو چې څنګه ښکاري. اوس تاسو وینئ چې هغه کوم ټیبس چې موږ ورته اضافه کړل لکه هوم، کانټیکټ اس، اباوټ اس، دغه ټوله دلته دا دې ښکاریږي چې مخکې نه ښکارېدل.